Değişip bakışın gülüşün üzünün rengi de... السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدر من لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به قدر منو ډېری وخت به تاسو داسې لیدلي وي چې څوک تاسو ته یو لینک درلیږي او درته وایي چې یاره په دې لینک باندې کلیک وکړه دغه اپلیکیشن دی هغه انسټال کړه تا ته به دونه پیسې میلاویږي یا تا ته به دغه ګټې کوي خو په اصل کې هغه داسې یو لینک وي چې ستاسو د موبایل جاسوسي کوي یعنی ستاسو موبایل هیک کوي نو تاسو ته بالکل معلومات هم نه کیږي بس هغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ او ستاسو د موبایل جاسوسي ستاسو د بل چا په لاس کې وي یعنی تاسو څه کوئ هغه ټول معلومات ستاسو هغه ملګري ته کیږي نو څنګه تاسو کولی شئ چې اوس هغه معلومات وکړئ چې یاره زما د موبایل جاسوسي خو څوک نه کوي یعنی زما په موبایل کې خو داسې ایپ نشته چې زما د موبایل جاسوسي کوي یا زما موبایل سپی کوي نو د هغې دپاره دوستانو زه تاسو یو اپلیکیشن ښیم چې هغه اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو بالکل کتلی شئ چې دغه اپلیکیشن غلط ده یا دغه اپلیکیشن ستاسو د موبایل جاسوسي کوي او دغه نه کوي نو بیا تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې هغه ډیلیټ کړئ نو دوستانو دې دپاره یو اپلیکیشن ده اپلیکیشن ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی په لینک باندې کلیک کړئ اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ دلته به تاسو کلیک کړئ چې کله هم دا تاسو خلاص کړئ دلته به سکین ناو باندې کلیک کړئ ګورئ دا ستاسو ټول موبایل څومره اپلیکیشنونه چې دي هغه ټول دا ګوري ګورئ 460 اپلیکیشن زما په موبایل کې دي ټول اوس ګوري او همداسې فایلونه فولډر ټول ګوري ګورئ وارننګ فاوند there are no spyware apps found on your devices however there are 22 apps that has suspicious permission and can spy on your device ګورئ وایي ستاسو په موبایل کې داسې سپیوار یعنې داسې جاسوس والا کوم اپلیکیشن پیدا نه شو خو دوی داسې اپلیکیشن دي چې هغه کیدای شي ستا جاسوسي وکړي که ستا پې شک وي هغه ډیلیټ کړه نو اوکې کوي دلته وګورئ سپیوار نشته دلته ټیک شو د بیک راځم سپیوار زیرو دی دلته صحیح دی دوستانو دلته وي نشته اوس که تاسو دلته راشئ سوري ما بند کړې ده دلته وارننګ څه تاسو راشئ دغه اپلیکیشن دی چې تاسو ته وارننګ درکوي یعنې دغه اپلیکیشن یې وګورئ کیدای شي دا هم ستاسو د موبایل جاسوسي وکړي دا تا الاؤډ کړي دي نو کیدای شي دا هغه ګورئ سیکرټ ویډیو ریکارډر دا ریکارډینګ کوي زما د موبایل همداسې کنټاکټ ایو بیا د میسیجونه لیږل کېږي په دې باندې دا کیدای شي وایي که ستاسو په دې کومې باندې شک وي نو هغه هم ډیلیټ کړئ او دا هغه ستاسو نورې اپلیکیشنې دي چې کومې اپلیکیشنې ستاسو په موبایل کې 398 دانې دي ټیک شو دغه ټول اپلیکیشنې ستاسو په موبایل کې موجود دي نو فی الحال وایي داسې سپیوار اپلیکیشن ستاسو موبایل کې نشته نو تاسو بېغمه شئ نو دوستانو ضرور دغه اپلیکیشن ټرای کړئ یو ځل خپل موبایل چک کړئ هسې نه خدای نخواستې چې ستاسو موبایل کې داسې یو شی وي چې هغه ستاسو جاسوسي کوي دوستانو دغه ویډیو خپل دوستانو سره حتما شیر کړئ نو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ وي حتما د سره لایک او د خپل دوستانو سره شیر کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ